د یوې داسې ولسوالۍ په لور د حرکت ګام چې په دغه سیمه کې تیرې 15 کلنې جګړې خپله د سیمې خلک کډه کولو ته اړ کړي وو. دا د ننګرهار اچین ولسوالۍ هغه سیمې دي چې د غرونو په لمنو کې ویجاړ کورونه یې د جنګ کیسې کوي. دلته خلکو تازه د خوښۍ ساه اخیستې، خو د ویجاړو کورونو په لیدو یې لا هم له زړه وینې څاڅي. چې بیخي زموږ هر څه خرابه دي، کورونه هم خرابه دي. بل مرستې غواړو. دا خلک ډېر زیات غریب دي. په دې علاقه کې هېڅ شی نشته دی. ډېره سخته جګړه وه، 15 کاله زموږ شي چې دې ځای نه موږ ووتو او خاص هم سرونه خلاص کړه، نور موږ نه ډک کورونه هر څه پاتې شو. او اوس د املیشه چې راغلی بس موږ هم اوس راغلي وو، بس کورونه ورڅه وران شوي دي. کوچني عنایت الله د جوارو له ټانټو د لوبو لپاره یو څه جوړ کړي چې دی لوډر یادوي. وایي په دې د خپل کلي وران سړکونه جوړوم. له دې کوچني سره په زړه کې ډېرې خبرې وي. ورنه ومې پوښتل ښوونځي ته ځې؟ ځواب یې د سر په ښورولو راکړ. دوی له یو نامعلوم برخلیک سره مخ دي. نه مکتب شته، نه کتابونه شته، نه هېڅ شی شته، استادان هم نشته. موږ دا غواړو چې موږ له کتابونه، مکتبونه، مدرسې راله جوړې کړه. دا خلک له اوږدې مودې وروسته یو ځل بیا په هغو ځمکو کار کوي چې رسېدلي فصلونه یې د جګړو له امله پرېښي وو. د پټي په یوې څنډه کې د بزګرانو راټولېدل، له شړومبې او سابه له ډوډۍ سره خوړل د تیر ژوند کیسې وریادوي. دلته تازه راستانه شویو خلکو سره د ژوند ډېرې غمککړې کیسې دي. دلته خپل راغلم، خپل په کور کې ملاندې د محلیانو قرارګاه ده. د دوه کاله شي چې په هغه ځای کې محلیانو قرارګاه ده. دلته راغلی یم، یو امسیه په تروم دلته پروت یم او دغه وران ویجاړ پټي را جوړوو. بس داسې خاص مزدوري نشته. موږ داسې ځای ته روان یو چیرته چې داعش وسلوالو پراخ فعالیتونه درلود. د دې برجورې کلا کیسه هم له درده ډکه وه. حبیب اسلام د دې سیمې اوسیدونکی دی. وایي د شپې په تور تم کې له دې کوره خلک وکوچېدل چې وروسته بیا د داعش وسلوالې ډلې په مرکز بدل شو. حبیب اسلام هغه سمڅې هم راوښودې چې داعش وسلوالې ډلې پکې سنګر جوړ کړی و. په دې غرونو کې د پاڅون کوونکو ژوند څنګه دی؟ دغه درېشي چې ته ګورې، دغه درېشي موږ ته یو دولت درېشي راکړې. دا شخص جاغورې، دا هر څومره مهمات چې دي دا موږ خپل لاس ما اخیستې، خپلو پیسو ما اخیستې دي. موږ د غره په دې لوړه څوکه د پاڅون کوونکو دې پوستې ته د حرکت تیاری ونیو. دې پوستې ته مو نیم ساعت پلي مزل له ستړیاوو ډک و. پاڅون کوونکي اوبه او نور خوراکي توکي هم په څارویو تر دې ځایه راوړي. هره تیره بیره مو ولیده. اوس د غره په لوړه څوکه دمه کوو او د چایو مزه ګورو. موږ دلته راغلي یو، هغه خلک موږ سره موږ سره هغو بېمانه نه ده کړې چې کوم شی د دوی وسه وي. موږ سره حرکات هم راکړه، راځي خپل وسه پورې. هغه چې وایي خدای، وطن او دنده. خدای په یاد، له وطنه د دفاع لپاره ټوپک په غاړه او خپلې دندې ته ادامه. د غره په لوړه څوکه د الله اکبر ناره مې همدلته واورېده. د الله اکبر یعنی خدای لوی دی نارې په غرونو کې انګازې جوړې کړې. جاوید رزمن، انعکاس رادیو تلویزیون، ننګرهار اچین ولسوالۍ.